خبرو ذمہوار یم چې کومه خبرې زما سره په ویډیوګانو کې او په وایس کې میسنجر او واتس اپ کې د هغې نه علاوه که یو سړی وایي چې سیدول شاه ویلي چې نور احساس زما نه 8 لکه روپۍ خوړل دي یا 10 لکه روپۍ نو د دغې خبرو زه ذمهوار نه یم. ماله به پروف راکړي چې ما چاته میسج کړی چاته مې وینا کړي لالا هېڅکله هم زه د هغې په لمن باندې داغ نشم جوړېدی. زه به ورسره دښمني کوم که ما او د هغې دا دښمني وه کیس په ټریس شي وبکتی شي جو صحیح ده زما او د هغې دښمني وه او که ما خور ګڼلي او ما د هغې سپورټ کړی صحیح ده او بیا خلکو ماله پیغور را کړی چې ته بې غیرتی ته دلی ته بړوای او ما پې ننګ کړی د هغې نه پس هغه زما ښځه شوي صحیح ده خلکو ترې راله ښځه جوړه کړي او زما پې ملی ورانه کړي زما د کور ما ته مشکل راغلي نو بیا ماله دا پکار وه چې ته د هر څه نه خلکو په ما او تا باندې د واده د یارانې او د بیم ډبلې او د ګاډو د هر څه لیکل وکړو او ته غږ نه کې صحیح ده د هغې نه پس ډېر خلک ما ته دا وایي چې ستا څه پروف شته چې تا ګاډی اخیستی دی زه دا پروف درکولی شم چې د دغې جنۍ څه موږ د ګاډي خبرې نه دي کړ او نه څوک دا ثابت کولی شي چې د جنۍ ما ته میسج کړی یا ما د جنۍ ته میسج کړی. دا دلته خلکو ما ته کمنټسونه کړي او ما له کمنټس جواب ورکړی دی او بیا په ما پورې خندا کړله زما دشمنانو زما د عزت په ما پسې پلین خو د دې نور احساس ته پته نه وه چې دا په پلین روان دي او دغې ایډۍ والا ته ما ویم چې ګوره دا خبره بېعزتۍ طرف ته روانه ده دا خبره بېعزتۍ طرف ته روانه ده دا خبره بېعزتۍ طرف ته روانه ده او دې ما ته په جواب کې څه وي چې دا ایډي ماله نور احساس را کړله دا لمبر نور احساس را کړی دی بیا چې د جنۍ په نور احساس په حق کې کومه خبرې کړلي خوشي نو هغه میسجونه یې ریموو کړلي داسې پروګرامونه شته چې هغه میسجونه زه اورولی شم نور احساس ته زما دین په دنیا خوري ته د لور دیر یو زه د اپر دیر یم او ما ستا سپورټ کړی دی ګوره تا ته زما خلکو دوه خبرې خرابې در ولېږلي او ته رالې په ما باندې د خاورې واړولې او ما ستا څلوېښت ستا د عزت دپاره 4 ورځې چغې واللي ما چې سم کړلي ما د یوټوب والا خلاف کړلي چې په ما باندې وي وایي ګاډی اخیستی دی زه بې حیثیته ورته ښکاره شوم او زه پروف ورکوم ما ګاډی اخیستی دی په عربۍ کې مې د سعودي څخه خبرې شوي دي زه به یې اورم ټول پښتانه به یې واوري په عربۍ پوهېږي ترجماني به یې وکړي ویډیوګانې به پرې جوړې کړي او ما ګاډی اخیستی دی لیټ ولې دی راوستی مې ولې نه دی زه دې په لانجه باندې اخته کړی یم سعودی د کرونا مریض دی سعودی چې دی هغه په حاضر کې دی بند دی کار زما کمپرم نه دی چې د کم سعودي ما کار کوو او د کم کار ما خبره کړله دا ګاډی چې ما څنګه اخیستی دی ورونو دا ما له الله را کړی دیو ما ته سپک کتلي زما له اولنۍ ویډیوګانې وګورئ زما صحت پسې دیو خندا وکړه ما د دې سعودي نه ګاډی اخیستو زما د دې ګاډي کاغذونه خراب دي دا غونډ خمیس ته پته ده ما یې زه داسې ګاډی علم چې کاغذونه یې روغي ګاډی مې څو والا اخیستو قیمت یې و 3.5 زره زه په هغې پسې لاړم د نور احساس دپاره چې ما کومه خبره کړې د ګاډي نو ما شرط دا کړی چې نور احساس تسپې والي بوقره والي او د دې هلکانو نه ګوریز وکړي نه ځي هغه ځای ته چې کومه خلک خپله ښځه په پرده کې ساتي او دا ورته ګوځي او بیا یې ټارګېټ کوي بیا پسې ویډیوګانې کوي بیا یې وایس شیر کوي بیا یې چهره شیر کوي زما ویډیوګانې په ریکارډ پرتې دي نور احساس زما ویډیوګانې به ټولې اوري چې کومه پراویټ یا به زه رااړم انشاءالله په 2 خبرو باندې خو زما او ستا رسې فساد راغی خو تا زما د 10,000 خبرو خیال نه دی کړی چې دا چپ پاتې شوه که نه او خلکو وی دا ستا ښه زره ویډیوګانې ورسو او وروره ما یاره چې تاسو په ما پسې وتړله کور مې وران شو هر څه او دا چپ ده او زه چې ویډیوګانې ګورم ټولې د مینې محبت دي لاله چې کومې ایډۍ له ورځي کوم ګروپ له دا د هر څه ویني دا د هر څه ویني ولې ته د هر څه نه لیدو دا چپ ده نو ما دا زما عزت دی بیا مې ووې ولې چې زما نه پې خاندان پاتې شو کور پلار مور ښځه نو زما نه خو پیار څه پاتې شو نو زما عزت نه شو هر سړی دې په ګریوان کې سوچ وکړي لاله زما زړې ویډیوګانې وګورئ زما سره د خپل آرمي سپورټ شته الحمدلله د خپل آیسای ما په دې ضد دا خبره کړوه چې ما د نور احساس دپاره یوه ویډیو وکړه زه دیو بړوا کړم دلی کړم دوسې کړم خورغود مرغود حرامي زما له تې ښځه جوړه کړه ما د علیشه په حق کې ویډیو کړله ما د علیم په حق کې ویډیو کړله ما چې کومه غلطه خبره په پاکستان کې لیدل راغلم په جار مې ورته ویلي مړکۍ مې مړ مې دي کې که نه مړ مې دي کې که نه حلال مې دي کې خو هغه خبره به کې د آرمي سپورټ مې کړی او زه پاکستانی یم د یو سړي کار سره چې زما A to Z پاکستان ته کنسلې کوي
که د آرمي محبت څوک ګوري خلکو زما ذاتي ښځه خور او مور کنزله ما آرمي زنده‌باز ویلی دی ما عیسی زنده‌باز ویلی دی ما پاکستان زنده‌باز ویلی دی که کم خلک وایي چې دا په دې نوم باندې ځان مشهور کوي راځه ما سپورټ کړی د زړه نه ما د پاکستان خاوره خپله مور ګڼله ما د افغانیانو په لایپونو کې علیشه تم خور ویلي خور علیشه 007 ته چې زما د ملک د دیو موږ ته پیغور کوي په حیرا منډۍ باندې ما ننګ کړی دی نو زه راته دا اوس ویم او دا ننګ دا خبره دا ما صرف د نور احساس دپاره نه وکړ دا خبره د خلک کمپرم واوري زما د فیسبوک آی ډي رپورټ ته دا ما د اسماء اخلاص دپاره هم کړ وه ولې تاسو به په یو وخت کې اورېدلو چې دې ذیشان په ما پسې یوه ویډیو کړ وه خبرې به صفا کوو دې ذیشان چې زما والد صاحب یاد کړی چې دا د پوډري زوی دی د ده پلار پوډري دی دا خبره مې اورېدل وه اوس ته زه خبره کوم زه خو غلط شوم زه ارامي شوم زه دله شوم زه بړوا شوم زه کنجر شوم په دې پېښور کې چې دا اسماء اخلاص لاړه ما داسې ویلي چې د ډېرو ځوانانو نه دا جینکۍ ښې دي دا خبرې واورئ که نه دا خبرې شیر که نور احساس دا خبرې واوره هر څه پراته دي دا خبرې واوره او که نه زم دې ځای له رالم نو بس بیا مې لازم وي چې زما عزت په ټیک ټاک کې راپسې خلکو تړلې په فیسبوک کې راپسې تړل وي په یوټیوب کې تړل وي چې تا یوه ویډیو ولیده ته لیونی شوې او په ما پسې په زرګاو ویډیوګانې شودي د خور نه والا د موره پورې نو زم اخر انسان یم زړه د غوښې لرم زم انسان یم وایي چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي ګوره زه به ستا د دشمن نه تا ساتم او ته به زما د دشمن نه ما ساتې که موږ د یوې خاورې یو پښتانه یو صحیح ده یو بل ته به خبره کمپرم پاکه کوو زه ستا نه دا سوال کوم چې ته د نورو پاکستانو څخه خبرې کې صحیح ده ما ته به دې میسج کړی وې تپوس به دې کړی وې ما به پویه کړی وې بیا چې تا هر څه ویلې نو ستاسو اوس هغه خلک ورته دي چې هغو مخکې زما کور یاد کړی پلار یاد کړی مور په اسماء اخلاص ما ننګ ولې کړی هغه د یو پوډري دپاره ویډیو کړ وه تاسو ټولو ته به پته وي صحیح ده موږ ویډیوګانې ګورو پاکستان ګورو چې هغه پوډري له ویډیو کړو نو هغه مرګ ته نږدې و تاسو ته پته وه خیال هم دی هغه چې بیا فونډیشن ته بوتلو هغه هلک ته اوس وګوره د هغه د غاښونو دپاره ما اعلان کړی دی د هغه غاښونه چې په 100 روپۍ لګي په هغه باندې به زه خرچه کوم انشاءالله د هغې نه پس زه بیا چپ شوم بل د نور احساس چې کوم کارونه دي نو زه درته زه ته وایم زه راته وایم زه یې ګورم زه یې اورم چې لالا د غریب کور ته تلله ښه کار یې څوک نه رالي هوټل یې کړی دی خلک وایي جینکۍ نشي کولی هوټل یې کړی دی خو په پرده کې د سپورټ مو له ځکه کړی چې په پرده کې د پښتانه وه اوس زه راته دا وایم سپورټ خلک د هغه چا کوي چې د چا عزت ورته ګراني چې د چا عزت ورته ګراني څوک پاګل دی چې خلک ورته بړوا وایي او هغه وایي دا زنده‌باز خلک راشي وایي بړوا او لالا هغه وایي زه یې ښه مټ یم وایي زه داسې ځوان ګورم چې ته په غلط مخ باندې یاده که نور احساس دا خبرې ما صرف په دې کړې او دا ننګ چې ته به وقره په سر کې ته د خلکو څه نه ځې که ته شعرونه وې ته هر څه کوې واضح کوه ګوره چې ستا د نکاح خاوند نه په شریعت کې اوس ستا ګرځېدا حرام دي موږ مسلمانان یو ستا چې اوس نکاح کېږي ګوره د تره د زوی سه د ترور د زوی سه د کاکا د زوی سه زموږ د دین اسلام خبرې ته واوره ستا عزت زما عزت دی زما دین په دنیا خورې صحیح ده زما دین په دنیا خورې خو بس صرف احساس مې رسه پیدا کوي احساس پوه شوې چې زمونږ د مخیر زړه دی که نه او بقایا دغه اډۍ والا که ستا ملګري نو تی ذمهواری دا خبره دی دا قوم واوري او که ستا ملګري نه زما هم دشمنه ده او ستا هم دشمنه ده ما ګاډی اخیستی دی ځان هم یې اخیستی دی خلکو چیلنج کړی وم ها اوس ته ته ویم چې ما ستا لپاره کوم شرطونه تړل دي سریام درته ویم سریام نو ما دا خبره داسې کړې وه چې دا به وقرا چوي دا د خلکو څه نه ځي دا ګډه وډه نه ګرځي لالا دا داسې کار نه کوي چې د دې په خاندان تهمت نه راځي په خدای مې د قسمي ځان به ګاڼه کم او تاله به ګاډی درلېږم ګاډی نه ګاډي به درلېږم او زه به یې درلېږم نه چا نه به چنده نه غواړم خپله واده به سر ته رسوم خو ما دا ویلو چې نور احساس سیاست هم کولی شي لازمه نه ده چې ټپي ووایي ثبوت پر شیر کوم شرطونه واوره ما دا ویلو چې کومه خلکو ته وایي دا زمونږ د سوات ته سردارو ده زمونږ خور ده هغه خلک د خپلې ښځې م راښکاره کړي چې کوم تا کیمرې ته کښېنئ شرطونه به اورې شرطونه پکې زما دا او ما دا ویلو چې ګاډی ولالم ایک یوازې به ګرځي په پاکستان کې به هر طرف ته ځي زه رسې سر ینم چې نور احساس ته مخې ته وردېږي ما دا ویلو او ما ستا د بې عزتۍ تصویر نه دی شیر کړی
ما ته به خلکو کنځلې کولې او ما به ستا ویډیو راواغسته ما یې بوقری په سر کړه ته ځان ته لږ سوچ وکړه خلکو به وي ته بړوایي ما به وي اس ان چې چا یم نوم په غلطه واغستو زه یې ښه لاس یم چې ښځه تې والم زما دا ویډیوګانې واوره که نه ما یې زه اوسه ملګری یم اس ان زه اوسه ښه لاس یم ملګری یم زما هغه ویډیوګانې وګوره لږه لاړه شه وګوره یعنې وګوره او چا چې مې ویلې چې د نور احساس د ده نه ګاډی غوښتلی دی او بیا ده ویلې چې ما وله واپس 10 لک روپیو یا 8 لکه او یا ګاډی ثبوت پې ته ورکړې زه د دې خبرو ذمهوار نه یم زه د دې خبرو ذمهواري نه علم اتور سرې ده صحیح ده او لالا کومه کار چې د نرانو وي هغه کار به کوو د نرانو کار به کوو د نرانو په طریقه به یې کوو او که نه زما څه خپل کیپټنان میجران په رابطه کې دي او هغه ټیک ټاک والا ته یم چې تاسو به رانیسي چې په کم ملک کې یئ په کم ځای کې یئ پاکستان زنده‌باد ایسای زنده‌باد آرمی زنده‌باد های لږ صبر وکئ که ملګري ونه نو نور احساس غلط دی که ملګري دي نو ستا هم دښمنه ده زما هم دښمنه ده او راکاږو به اوسه او ته بیا ما ځکه یاده کړئ چې ستا نه دونه خلکو لکه ما او تا یې ناوي کړو تا ته سره لوپټه در په سر کړه ته په دې په خپله سوچ وکړه او ویې لیکل پې چې دای بنګي کړی دی د 15 کالو نه خبره کوي ما ته یې څوک پروف راکړي چې دا خبرې ما کړي او ما ښځه د هغې دپاره پرېښته که زه بیا په خپل ماما پسې راغلی نو هغه جګړې هغو جوړې کړې نو زه رالم چې خدای م پویه که زه میډیا والا یم لږ صبر وکئ ان الله مع الصابرین نو اوس که دغه ستا ملګري صحیح ده نو بیا ذمهواره یې خفه کېږه مه کیس په اوس څه پاکو صحیح ده او که ستا ملګري نه وه نو زما او ستا دښمنه ده او ستا د هر دښمن زه نن بیا هم ویم چې زه یې ذمهوار یم زه او انشاءالله دا راته آنلاین ویم چې دا اس ان به زما په ویډیوګانو باندې په شرط د دې چې زما د پاکستان عزت او غیرت د خپل زندګۍ او د خپل عزت خیال په خپله وساته او د هر انسان عزت په خپلو لاسو کې دی صحیح ده د هر انسان عزت په خپلو لاسو کې دی او زه دا نه غواړم چې ته وجاړې چې زما څوک سپورټ نه کوي زما ترور زما پلار زما ماما ته ګوره ته زه د لور دیر یم او ته وجاړې زما څوک غږ نه اوچتی ما ستا غږ اوچت کړی و که نه زه رسه ولاړم ما بانه کته چې زه دې له بانه څنګه وګورم چې زه دې له په کومه طریقه بانه وګورم چې بانه جوړه شي چې زه دې سپورټ وکړم د الله تعالی مسلمان او تا په ما باندې داسې خاورې واړولې چې لیونی دې راته ووي پاگل دې راته ووي وایي خلکو راته ویلي چې دماغ یې خراب دي خلکو مې خور وکنځله خلکو مې مور وکنځله بس دا څونه عزت چې تا ماله راکړو الله دې دونه عزت ستا وکړي او دا څونه عزت چې تا له ما درکړو نو دونه عزت دې الله زما وکړي او که زه په حقه یم نو زما فیصله دې الله وکړي انسان پکې چا راوستی دی او آرمي زنده‌باد ښه زما آرمي زه دیو ته ما وي ما زما کار د کټ نه کېږي چا نه اورېده ما به وي زما کار په واټساپ چا نه اورېده ما به ورته ووي چې ګوره د پاکستان سپورټ ما کړی ما خلک وایي د آرمي ښځه کنځله ما ځکه ووي چې نور احساس په یوه ویډیو باندې خلکو زما ښځه کړه نو بیا خو آرمي والا او دا پولیس او دا خو بیا ټول پاکستان بس داسې شو نو او بله ما دا خبره کړوه چې زما د آرمي په غوږونو کې والی نشتی زما ویډیوګانې به وګورئ پرتې دي میخکې نشتی هارونه نشتی بنګړې نشتی او که نه کرکې دکھائیں نور احساس زه اوس هم ستا سپورټ یم صحیح ده بقایا سپورټ ته کوم په یو نظرم نه چې یا دسې یا دسې زما پاکستانی او زما د لور دیرې او زما د ملک عزت او زه به دې انشاءالله د خپل ملک عزت ګڼم سپورټ به دې کوم نه راته دا یم چې زما دا یو نه راته دا یم چې زما دا الله دې تا زما نه په آ خوښه ساتي او ما دې الله ستا نه په دې خوښه ساتي ستا مجرم زما مجرم او زما مجرم ستا مجرم او که ته په رښتیا راتېر د خاورې نو مړې حقیقت بیان کا سپا راشه حقیقت بیان کا اوري
حقیقت بیان که حقیقت چې زما په سر دی خلکو تاسو ته څه ویلي که زما عزت ته خپل ګڼې یو زه تا ته نه نم چې ستا عزت زما عزت خو دشمنان نه پرېږدم دشمنان نه پرېږدم دشمنان نه پرېږدم الله په امان اوس سهار مې پوهه شوی سای پوهه شه زه اوس خوبونه به کوم سهار به کار لازم خپل کار به شروع کوم زه نور ویډیوګانې هېڅ شی به هم نه کوم صرف د هغه جینۍ وایس شیر کوم د هغې څه چې کومه د هلک 2 میسیجونه راغلي سړی هغه شیر کوم چې دا خلک یې واوري وایي تا ثبوت شیر نه کو ما تاسو ته ویلو په لاوله ویډیو کې چې دا جینۍ نور احساس نه ده زه کنفرم ما ته معلومات شته چې دا رقم ځای ده ما ته کومې خبرې کړي زه ما تاسو ته د هغې خبرې